السلام علیکم. دغه کوم پرون ګیس ګاډي بند وو هغه سیلابان دي. هغه پروني ګاډي ولاړ دي. نور چې چوره راځي هغه بند دي. موږ سره د مرود بیټني قومي تحریک یو مشر فرمان الله جګول موجود ده چې د حصار سبار وتلی ده. دا انتظام یې به سیټ کو چې کوم خلک راځي هغه تک شولی انتظام سیټ شو. جی حاجي ګوله بس ماشاءالله ټولو علاقې خلکو ته ټولو کلو ته دا وایو چې تاسو پر انشاءالله تیاری لګیا ده. نن میلې ورځ هم ده، تاسې راشئ. چیرمین صاحب په قیادت چې انشاءالله دلته یو غټ احتجاجي پروګرام لګیا ده. دا ګاډي بند دي، شپې ټولو ملګرو ډیپټیانې ورته کړي دي، اوس تیاریګانې لګیا دي. چوره پورې چې تاسې هم خپلو حقوقو پاره، امن پاره، وسایلو پاره، اوبو پاره، سیمټ فیکټرۍ پاره چې چوره وسایل دي موږ که ګیس ته دغه پاره متفق سلي نه یو، متحد سلي نه یو، دوره پورې دا حقوق نه حاصلېږي او خاص کر غریب خلک پرچېږي ځکه چې سرمایهدارو خپل مشکلات دي. څوک ډارېږي، څوک خوف شکار دي، څوک له مرګ نه ډارېږي، څوک د دنیا نقصان نه ډارېږي. تکلیف عوامو ته ده، نو عوامو ته پکار دي چې دو روزي خپلو حقوقو لپاره فول جدوجهد وکړي، محنت وکړي. انشاءالله به دا ټول که اوبه دي حاصلېږي به، که د نوره حقوق دي که امن ده دا به حاصلېږي. حاجي صاحب پرون دا یوه چې خلک افوا غوندې پیلاو کوي چې موږ دی چې اوبه نه کېږي، که موږ فرض کړی دی چې اوبه کېدلی کورمې چې نو سیف الله برادران ولې نه غوښتلې، موږ مشرانو ولې نه غوښتلې، تاسې چې دې بارې څه وایو؟ ګوره مسله دا ده که نه، موږ ګیله خو په دې ده که نه چې دغې ضلعې وکالت چا نه ده کړی، نه یې مقدمه لړاو کړې ده، نه یې ما سیاستدان لړاو کړې ده، نه یې ما ډي سي دا مقدمه لړاو کړې ده. نو موږ ګیله په دې ده چې دې بل بدبختي دا ده چې موږ یو سیاستدان د خپل ایشو باندې عبور نسته، د مروت کانال د اوبو د سیستم پته نسته وته. خاص کر اوس دا وایي چې کوم خلک داسې حرکتونه کوي ما سوا د جان بې عزتي نه هېڅ شی نشي کوی. که نه موږ پرون ټیم په ټیبل باندې ناست وو، اکسن سره ناست وو، انتظامیه سره ناست وو، یې موږ دلایلو یې موږ ثبوتو یو جواب نسته ورسره، یو جواب نسته. څرنګه بنو ډویژن یې موږ د 16 ویالې روانې دي، شپه ورځ کال 12 میاشتې روان دي. خلک ځکه یې اوبو له وجې زیم شکار سله، اما پر یو چاک چې اوبه نسته دا ولې موږ چې هندوستان چې یو، افغانستان چې یو، ډویژن مې یو ده، هلته چې تقسیم کېده هلته مو ضلع یوه ده. خو دا اوس بنیادي ډېر په غټ سازش باندې سلي دي. موږ سره دا معلومات دي چې دا سرمایهدارو خلکو دا له کوزه پنجاب په مځکې ورته اخیستي دي، اوبو بچت کولو لپاره دا منصوبه جوړه کړې وه چې یاره مروت قوم ته دې نشي لاړه، دو دا له مځکې ورته کړي دي. موږ انشاءالله هغه معاهدې به جوته وو چې چا دستخطونه پکې کړي دي. خو یو ته دا حق نسته چې یو قوم بغیره یو څو چند افراد کېناستله، یوه فیصله وکړله، که په قانون باندې صحیح نه وي، په پښتو باندې صحیح نه وي، داسې معاهدې نه منو. دا معاهدې دې بیا سمې اوسي، په دلایلو دې موږ سره چیني. که موږ دا شی ورته ثابت نه کړو نو موږ به په شا لاړ شو. حاجي صاحب یہ لکی مروت تو خاص کر چې کومه موږ د مروت کینال سره مځکې پرتې دي 20 لاک کرنال مځکه، دو 16 لاک کرنال شي کاغذو چې خو دا کنفرم 20 لاک کرنال مځکه ده، ایغه طرف ته 16 ویالې دي 11 لاک کرنال مځکه. نو چارمین صاحب دا خبر ډېره ښکلې کوي چې موږ نه بنو چې اوبه غواړو، نه وزیر اوبه غواړو، موږ اوبه غواړو چې کومې پنجاب ته ځي او کومې دریای سیند ته ځي او خپل حق غواړو. کم از کم دوره غټې اوبه دي، ما چېرته حق په چې کېږي دغه مځکې حق مې کېږي که نه مې کېږي؟ ګوره موږ دې ته تیار یو چې موږ دو سره ډېره سختي نه کوو. موږ هغه مځکو آبادول نه غواړو، موږ دا چیرې نه غواړو چې هغه مځکې د غیر آبادې شي، موږ ولې د آبادې شي. خو چې کومې اوبه هلته زیاتې دي، بیا یو کورمې نه اوبر چیږي کیا بیا کورمې ته اچېږي، بجلیګر یې په لګولی ده، اوبر چیږي دی بیا کورمې ته اچېږي. دا خلکو مځکو باندې شپې یې زودې کي نقصان رسېدو چې موږ اوبه بیا نه غواړو. موږ بیا داسې حال ورته کوو چې ورته فایده رسېږي. اوس چې ته لخوا شپه ورځ اوبه بیا ځي، ځکه یې لمدی بیا یې لمدی، ځکه یې لمدی بیا یې لمدی، ټولې مځکې په خراب یې کړې، په خراب یې کړې مځکې. او بیا شپې څه چل وکړي، شپې یې ویالو زوده کړي کورمې ته اچېږي. دا د یک جی حوالې سره مایلسته بیا 3600 کیوسیک د فلډ اوبه اوبه یې ما ولې ختم کړي دي. ډېرې غټې اوبه دي، 3700
کیوسیک اوبه دي دا تا ته چې راځي دا 500 کیوسیک دي نو تا ته چې هلته یوه هفته اوبه راشي دا یې تقریبا 2 میاشتو اوبه سلې چې فلډ راشي نو آب یې هلته ما بنده ما ډیم یې غیر آباد کړی ده به یوه سازش یې غیر آباد کړی ده کرپشن یې پکې کړی ده بیا دغه ظلم ته وګوره چې کوم ډیم نه اوبه روانې شي بیا هغه چې بیا سل مسلې ټولې خولې دې ماتې دي ټولې اوبه دې په نونګره چل بیا ځي څوک ته ډیپټي نه کوي څوک په هرې ګوره په هرې خولې خپل ډیپټي خلک بیا چیرې دي تنخواه اخلي دوه نسته نو که نظام سته نه کالونۍ غیر آباد دي کالونۍ غیر آباد دي او که سیسټم نسته اکثر سټاپل بار ملک چې دي بار ملک چې دي تنخواه اخلي په دغه چوک غږ نه کوي نه پریس کانفرنس کوي په چوک نه چینی اطلاع ورته وکړي چې تاسې مقابلې ته وځو خو موږ په دې خوښ یو چې دا خلک مقابلې ته وځي نو دا قوم ته دا منافقان دا غلط خلک جوتول خو په څه طریقې کېږي که نه په دغې طریقې باندې یوه چهره قوم ته جوته شي چې دا خو دا وایي صحیح خبر نو دا دغه موږ شکریا ادا کوو چې د کوم خلک بله ورځ میډیا ته ناست وو پرون ناست وو الله دې دوی عزت وکړي چې جان جوات کو موږ دا خواهش ته چې تحریک چلو او کوکو خو چې د ضلع چا خواره کړې ده چې دا خلک جوت شي نام به پکوو نام به پکوو انشاءالله مشرانو ته دا وایو چې ګوره زړې کیسې ختمې دي چې څه سازشونه مو کړي دي څه ګیمونه مو کړي دي څه شی مو کړي دي نور دا شی نه چلېږي دوه لارې دي لا به ورکېږو که چې په دغه لارې روان یو لا به سمیږو واپسي به کوو خپلې پالیسي نه به واپسي کوو د تحریک کومه بیانیه ده کومه تحریک نه ده د کوم بیانیه ده امن ده امن چې هر چا ته فایده ده یاره ما زه سرکاري ته غواړم زه حکومت ته غواړم زه پولیس ته غواړم زه یو ماسټر ته غواړم زه ډي سي ته غواړم زه ټول سکیورټي ادارو ته غواړم امن نو کوم په تا سره ولاړ ده قانون مطابق ولاړ ده زه عوام ته غواړم ما ټول پښتون مړېږي که ماسټر مړېږي ما مړېږي زه طالب ته غواړم طالب ته دا وایو چې ګوره موږ جهاد چې یو سره افغانستان چې یو سره کشمیر چې یو سره فلسطین چې یو سره دلته د توپک جنګ ټول علما د په دې چینی دلته خپل ملک چې خانه جنګي جوړول دا نه د اسلام خدمت ته نه د پاکستان خدمت ته نه د پښتون خدمت دلته که پولیس وال مړېږي اما ورور زوی مړېږي پښتون دا کتل یې وکور چې طالب وکور چې دا اسپایي وکور چې دا فوجي وکور چې دا بالکل نو پښتون یوه زړه هلته لګیا ده یوه زړه هلته دغه جنګ ټارګېټ څه ده ګوره یو جنګ کیا چې ټارګېټ پر خو بیا کیا که نه یاره لسو کالو راسې جنګ لګیا ده چې ګول یې نسته نه نتیجه سته دا کیسې نوره نه چلېږي اخري تاسې ډیمانډ څه شی ده اخري ګوره اخري ډیمانډ خو یو خو امن غټه مسله ده صحیح چې امن دا صورتحال که نه نو ډېره مشکله ده نو امن دې جوړ شي کوم څوک ورسره ولاړ ده حکومت سره ولاړ ده پولیس سره ولاړ ده سکیورټي ادارو سره ولاړ ده موږ امن چې کوم ورسره ولاړ ده خو دو کومې کمزوریانې دي عادي وباسي او میدان ته دې راشي دا امن دې سم کړي کوم ورسره ولاړ ده باقي مروت کانال باندې نو کمپرومایز ځکه چې 16 لاک کرنال مځکه دا دو کاغذو چې څوک د 20 کاغذو چې او مور معلوماتو مطابق 20 لاک کرنال مځکه دا کرلې سلې ده دغه چې ټیکچر چلېدلی ده دغه چې تخم اچېدلی ده دغه چې سره اچېدلې ده دغه چې روزانه په بنیاد مزوره سلې ده نو دا غیر آباد کېږي ما په اوبو په وجه اخري اوبو واري دي دغه په وجه دا ټول اربونو روپیو کربونو روپۍ حساب یې نشته غنمو وږي باسلې دي غنمو فایده ټول کې پیکې ته رسېږي ټول کې پیکې ته رسېږي نو موږ دا وایو چې ظلم دې نه کېږي موږ سره د انصاف وشي اوبه دې زر نه زر موږ ته اخري کوم نه چې امید ساتي نن احتجاج واري موږ دا امید ده چې انشاءالله یوت ولاړ ده صحیح چې سوشل میډیا استعمالوي اوس په دا مایلس پوه ده چې څوک نه پوه کوي جان یې بلا دماغو چې پر کې الله بیا چې ته ذاتي مفادات لا بیا چې ایله اخیستي لا بیا نوکری ایله لا بچا ایجنټي کوي لا بیا ایجنټي کوي لا بچي ته څوک سکیم ور کوي او ته به دا گیم کوا نو دا گیمونه نه چلیږي انه موږ ته یو خلکو ضرورت ستا موږ ته کوم ضرورت ته آزاد خلکو ضرورت ته غلام موږ ضرورت نستا نه دې موږ په لراجي نه دې موږ په لراجي نه دې موږ چې نه گیمونه کوي نه گیمونه مخشه مو پیژاند مخشه دا ته وای کومه چې دا خلک راغلي او قسم نه موږ په پټ پټ خندل چې دو په وی جنډې راغلي دي کله او موږ ته په خندا پورې راتله چې ته گیم کوي کنه خو تاریخ داسې یو جال ده چې هغه مخه چوک نه وي ګوره چې ګوره زه دا وایم چې هر پښتون ته هر مروت ته هر بیټني ته دا په چار ده چې موږ تحریک چې ګرم وي دلته کوم ناسته رایسه ما سره چې نه چې ته دا کور مې اوبه غلطې غواړې
ته دا قوم پس دې جنگ ته ایساروي دا قوم سازش ته ایسار ما قوم من چې چینه دلته نام را باندې وکړه قوم من چې جګولا سوشل میډیا به لګي هلته به راځي میدان چې پټ پریس کانفرنس ته نه مانو ما سره به چینل نام بر باندې کوي چې دا غول خورې دلته زه تحریک لوري دا چیلنج ورکوم چې دوه لارې دي لارې راشي موږ سره د خبره زده کړي که موږ چې د کوم خلک مخالفت کوي که په دلایلو مو ګرام نه کړو که لا یو راځي راشي چیلنج مو دا وکړو صحیح چرمین صاحب په ډېره غټه کیسه ده دې چیلنج کوم صحیح چې د موږ کومه بیانیه ده په دلایلو په دنیا کې راشي که لا یو سره راځي صحیح ما چیلنج د دغو خلکو ته صحیح خبر ده راځي سي میدان چې دلایل سره ووایو ټوله دنیا یې واروي صحیح که بیا داسې نشي راتلی چې سرکاري محکمو سره موږ میټینګ لوري نه دلایل سره موږ صحیح مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ورونو دا کیمپ تیاری لګیا ده ټول قوم نه دا اپیل ده چې خپل کیمپ ته راجو دا ټولو مروت او ټولو بیټنو کیمپ ته د تاسو موږ مشترکه جای ده چا چې قسم سوالی چا چې قسم مجلسي آره راو دلته موږ ته بیا مخامخ کوو تاسو موږ ورونه یو سره تاسو موږ زمون یو سره تاسو موږ بدل تاسو سپین مجلس سره کوو سیخ مای کا خلا مجلس کوا چې انعام خان ته کور مې وبغواړې دا غلط کار کیا کور مې وبو چې تا حق نه کیږي ته بزه دلایل ته وایم چې 16 ویالې له دغه کور مې روانې دي ګردای کال ټول مزکه له دغه زیات وبو له وجه خراب اسلې 16 ویالو والے اما ول مزکه وبو نه مندول له وجه خراب اسلې دلایل بس روایو دلته دا دلایل به ته وایم چې آلتا چا دستخطونه وته کړی دي چا موایدې وسره کړی دي آپ ته ثابتو ایجنټان به کوم د ثابتو چې ګرام مې کې په میدان ما پیته نه غواړه سیخ پچینی ورو چې ګرام دې کو که به ته چینی جا ما پی بغواړي کوم نه به مافي غواړي موږ نه به نه غواړي کوم پیژندلی له کوم به مافي غواړي ټول کوم نه اپیل کوو چې را درومو ګیز ګاډي هغسې باندې انشاءالله چې په الله مو دا بروسه ده چې ګټه بیا کومي انشاءالله ګټه بیا کومي اخیر جیت بیا کومي موږ وتیالی دي چې انشاءالله یا مرنا ہوگا یا جیت نہ ہوگا دا دوه کیسې دي په شا ګیر نسته د انعام خان چې په شا ګیر نسته ریواز گیر انعام خان نکشلای دا جاننا یہ کہ گیر نستر پمخ ہے بچا لیا سارا یا جیتنا ہوگا یا مارنا ہوگا یا مرا مجاہدہ پرویز